دې پسې ګلپیان هم ډېر کېږي ګوپیان هغه هم دروړي که څنګه یاره ګلپیان نه خو مې زړه تور دی ولې ګلپیان دې نه راوړي د مایپر کې یو څو مجاهدین ودرېږي چې بیخي خو پرې نه دي وای دا خو ډېر دي که نه ملګرو دا وګورئ څومره ښایسته دي عزیزه دا به څو بندئ 15 نه 15 به نی صبر که شمار وي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 بنده په دې وروستیو کې د کامې ګوړې د بیسودو ګوړې په ټوله کې د ننګرهار ګوړې ډېر نوم پیدا کړ دا راته وایي چې د کامې ګوړه او یا د بیسودو ګوړه هغه ګوړه چې موږ مخکې استعمالوله د پاکستان و یا د پېښور نه راتله یا د بل ځای نه راتله د دې ترمنځ کوم فرق شته خوند کې ذایقه کې درنو ملګرو دا خبرې به م کوو خو دا څومره ښایسته ژوند دی هلته وګورئ چای اچول کېږي او دا تازه تیار ګوړه ده او بس تازه چای او تازه ګوړه نو څومره خوندور به یې ده د دغه ګوړې خوند او ذایقې په اړوند راته یو مثال راکړه څنګه به یې خوند وي څنګه یې یاره خوند یې بس یعنې شاته ته ګورم شاته بس خوږی هو نو بیا خو صحیح ده چطور ذایقه شو؟ حالا بسیار عالی است بسیار خوب است همین که تازه است ما در چشم خود دیدیم بسیار عالی است بسیار زیاد تشکر همین کوهایی که ما دیدیم همین آب هوایی که دیدیم همین سرسبزی که دیدیم ما باور نمیشه که تو جای افغانستان داره حالا که دیدم خیلی خوش شدم خیلی خوش میگذره و هنوز هم حالا میخوایم برم طرف کنراب اونجا میگه ماهیای خوب داره ماهی بخورم باز انت میرم طرف تگاب که انارای بیدانه میداره که شاید به کل جهان نباشه انار از سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو لیدونکو مهراب ګل مخلص د خپل ګران همکار عزیز ارمان سره یو ځای نن راغلی دی د ګاڼیو له حاله تاسې خبروي درنو لیدونکو دا ګاڼۍ چې دي دا هغه څه دي چې زموږ هیواد ته ځانګړې ښکلا ورکړې ده له دغه ځای نه ګوړه ټول افغانستان او بیا ټول اسیا ته ځي بلکل دا افغانستان دی بیا ننګرهار دی بیا کامه ده نو راغلي یو چې نن ستاسې لپاره د کامې ګوړه څنګه جوړیږي او کوم ځایونو ته تولیدیږي او دغلته څومره کارمندان په کار بوخت دي په همدې اساس غواړو چې دغه خپرونه سبکو تر تاسې ورسوو درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه برنامه تر پایه وګورئ او خوند ترېنه واخلئ راځئ د ګوړې د ګاڼۍ یو څو ښکلي شاټونه سره نظاره کړئ درنو لیدونکو ستړي مه شئ په خیر راغلی د ګوړې د جوړولو اولنی ځای یا اولنی پړاو له دغه ځای نه پیلېږي دغه ځوان سره غږیږو سلام ستړی مه شئ په خیر راغلی وعلیکم سلام تاسو هم ستړي مه شئ په خیر راغلی ډېره زیاته مننه نوم مبارک دی نوم مې بختیار احمد دی بختیار احمد او څومره وخت کېږي دا کار کوي دغه خو
ګاڼې سیزن دی نو دغه ژمي شروع کېږي او ژمي اخره پورې نه مخکې دې دا کار کړی او که صرف اوس لګوي ورته نه اول ځل دی اول ځل دی او دا دلته چې کار کوې تا ته د معاش په حساب دی که نه ګوړه درکوي درته موږ معاش حساب دی معاش دی د ورځې څو روپۍ درکوي ورځې 300 300 څومره ګني وباسئ بس د ورځې دغه 800 منه 1000 منه ګنې دغه زر منه خپله دغه شربت څکې که نه او بس بعد وخت شوقانه ګیلاس هم څکو او رښتیا راته ووایه ګوړه تازه خوند کوي که نه چې لږ وخت پرې تېر شي هغه خوند ګوړه خو تازه هم ښه ده او وخت چې تېر شي هم دواړه ښه ده خو تازه بیا ډېر خوند کوي تازه ډېر خوند کوي او ساجق سانچه خو بس بېل نوم لري نو سانچه خو ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسئ زه یې کولی شم زه لږ وکړم صحیح ده زه مې وګورم درنو ملګرو دا ګېډۍ را خلاصه کړئ یو ځل بس اوس یې ما ته پرېږده درنو ملګرو ګورئ زه کار کوی شم ګوره ښه وایي وګوره ښه ګني مې ورکړل ورته ښه دا زمونږ د وطن حاصلات دي د وطن ګوړه ده وای نو دا څنګه چل دی وروره څومره ښایسته وای عزیزه خوله به دې ورته اوبه پرېږدي چې دا اوبه وګورې ته دا د ګنو اوبه وګورې دا ګوړه وګورې وای نو خوند کوي ولا چې ډېر زیات او موږ باید به یو جام اوبه ونه څښو دي یو جام اوبه را باندې وڅښه که نه دي شربت وای څنګه دی کار روان دی راړه څنګه وای دا خو ډېر دي که نه ملګرو دا وګورئ څومره ښایسته دي هی د وطن حاصلات به یو خوندور بني د افغانستان په ځمکه به شوي هغه به خوندور نه دا خو هېڅ امکان نه لري درنو ملګرو ماشاءالله الله تعالی دې پکې برکت واچوي ډېره ښایسته ګاڼۍ ده ډېره خوندوره او ګني خوندور دي ګني تاسې دا وګورئ اوږده ګني دي وای عزیزه دا به څو بندئ 15 نه 15 مني صبر که شمار وي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ولس بنده 15 په نیمایي کې ولس بنده دی وای ډېر ښایسته دی او خوندور هم دی ولا شي تاسې راځئ د ګوړې سیل هم در باندې کومه چهارمغز والا ګوړه خورئ درنو ملګرو تاسې لږ رانږدې کړه دا کیمره راشه دا ځوان وګوره موږ د ساده ګوړه راکوي خپل ځان ته انډیواله چهارمغزو والا جوړه کړې ده ستا نوم چیرې دی نوم نه لري خبرې وکړه که نه خیر دی سلام علیکم نوم مبارک دی عبدالرشید دا چهارمغز چې څنګه ده کوئ دا دې ګوړې ګوړې ته او ساده ګوړه که نه چهارمغز والا ګوړه ځان ته جوړې نه دا ځان ته جوړو 2 کیلو چهارمغز هم راوړو او ما ته نه جوړې شاید ما ته هم ترېنه راکړه زه هم وخورم بالکل صحیح دی او ګوړه څنګه ده ګوړه په دې مې پوهېږه چې د اوبو نه څنګه ګوړه جوړېږي یا خو اوبه دي مشروبات دي او دا ګوړه چې د چکۍ جوړه شي دا څنګه حساب دی دا د اوبو نه جوړېږي دا د ګنو د خپل شربت دی هغې ها شربت نه جوړېږي هغه اوبو کې نه راځي دا به اوس څومره وي دا ګوړه څو منه به وي دا به یو 14 منه ماشاءالله دغه یو کړی کې څومره ګوړه راځي هغه راځي شربت همدقه راځي 14 منه او څومره وخت تیارېږي 2.5 ساعتو کې ساجق ته څومره وخت پاتې دی ساجق 1 ساعت پاتې دی 1 ساعت بس 1 ساعت ورته انتظار باسو نو دلته ښه خو انشاءالله جناب چېرې باندې نه څکې کله اوس همدغه تازه ګوړه خوند کوي بالکل اوس به وګورو که نه چې رښتیا خوند کوي که نه کوي صحیح دی ډېره مننه والله خوشحاله اوسئ
بیا هم ستړي مو شئ درنو لیدونکو ای څه خوندوره ګوړه ده وایي ګوړې رانه خبرې مې لرې کړلې سلام ستړی یم چې بخیر راغلې علیکم سلام بخیر راغی خاص دی ډېره مننه نوم مبارک دی ډېره مننه نوم مې طلع محمد خادم دی خادم صاحب څنګه یې الحمدلله تاسو ښه بخیر راغلی یاست شکر دی الحمدلله څنګه 2-3 موبایل جیب ته اچولي خیر خو دی والا بس ضرورت دی نو دا څنګه ضرورت 3 موبایل جیب ته اچولي والا بس داسې کار دی چې تجاران سره په وټساپ باندې غږېږو کله یو سره کله بل سره ښه یعنې کاروبار دې اوږد شوی دی پراخه شوی دی او کاروبار الحمدلله شکر زه شکر دی الحمدلله چې روان دی ښه دا راته وایه چې ګوړه څنګه ده ګوړه ښه ده خوندوره ده؟ ګوړه خوندوره ګوړه ده الحمدلله چا ویل چې ګوړه کې تاسې هغه مه اچوئ مرچ نه ګوړه کې په مرچ نه اچول کېږي نه اچول کېږي هغه تور مرچ دی هغه څوک سونډي نه ګوړه جوړوي چارمغ بادام هغې ډېر کې چې اچول کېږي بعضې نیمکت شوقانه پکې اچي عام نه ښه نو دا هم راته ووایه که نه چې دا چارک په څو دی د دې ګوړې دلته ګرانه دلته خو عمده هم خرڅېږي پرچون هم خرڅېږي عمده چې ده پورې ما دې په کوم نرخ راکړې ستا چې د زړه څه نرخ هغې باندې تا ته درکوم زما خو زړه دی چې 50 روپۍ چارک راته راکړي او من 200 روپۍ شو نو تا ته مفته درکوم 50 روپۍ چې 200 هم تېري 200 هم تېرې ډېره مننه په دې وروستیو کې د کامې ګوړې د بیسودو ګوړې په ټوله کې د ننګرهار ګوړې ډېر نوم پیدا کړ دا راته وایه چې د کامې ګوړه او یا د بیسودو ګوړه هغه ګوړه چې موږ مخکې استعمالوله د پاکستان و یا د پېښور نه راتلله یا د بل ځای نه راتلله د دې ترمنځ کوم فرق شته خوند کې ذایقه کې حتما خو زمونږ خو خالص ګوړه ده دلته پکې څه نه اچول کېږي خالص دا د غنو شربت دی دلته پخېږي 2-2.5 ساعته ورپسې بلېږي چې خامې اوبه ختم شي ټینګ شي بیا دلته راچوو بیا جوړوو او پاکستاني ګوړه کې خو ډېر دا شیان چې کریم کاټر پکې اچي چونه پکې اچي بوره پکې اچي ډېر شیان پکې اچي درنو ملګرو دا خبرې به هم کوو خو دا څومره ښایسته ژوند دی هلته وګورئ چې اچول کېږي او دا تازه تیار ګوړه ده او بس تازه چې او تازه ګوړه نو څومره خوندور به یې ده حتما دا خو ډېر خوندور ژوند دی بالکل ولا چې ښه دا څومره وخت کې اوس تیارېږي دا به انشاءالله به څه وایي چې یو نیم ساعت به پاتې ورته نیم ساعت ورته پاتې دي ښه دا راته ووایه چې دغه تا چې ویل چې د پاکستان نه کومه ګوړه راته لاګي چونه اچول کېږي هغه کې بوره اچول کېږي هغه کې نور مواد ګډېږي هغه مواد چې ګډېږي ګوړې ته کوم تاوان نه رسوي نه ګوړې ته خو تاوان نه رسي معلومیږي پکې نه لکه ما تا غوندې کس یې نشي پېژندلی او مسلکي پېژني مسلکي کس یې هغه پېژني او دې کې اوس شی نشته دې کې اوس نشته نه دا خالص ګوړه نه باوري بیخي وګوره سل مسلکي په کس اوس پرې راولمه سل په سل باوري تا مخکې دا جوړېږي ښه ښه ډېره مننه کور ودان د دغه ګوړې خوند او ذایقې په اړه راته یو مثال راکړه څنګه به یې خوند وي څنګه وي یاره خوند یې بس یعنې شاته ته ګورم شاته ما ده؟ سپږی هو نو بیا خو صحیح ده وختونه کې یو هغه ځوانان هغې کول ځان د چارمغز مې د کړي ونیواله بیا یې پکې ور واچول او هغه ځان د خپله ګوړه جوړه کړه مالې دا اوس د خانانو ګوړه ده او زموږ د غریبانو ګوړه بیا دا وي نه انشاءالله دا د چې اماده شوله تاسو ته هم پکې چارمغ غواړم ها چارمغ شته هو نه کومه دي ما طرف پیسې نشته اماده که. د هغه د چارمغ شته پیسې نه لرم او مفت وي سه پیسې ځای. چا وختي څومره څومره چې د زړه و نیم چارک یو چارک ویست نه رښتیا وې بهي رشته زنده باد یاره زنده باد خادم صاحب ته خو رښتیا خادم وښودلې او که نه بالکل ولا چې رښتیا دا نوم درپسې تللی دی نه نه خیر خوشحاله اوسې په وروستیو کې څه پیغام لري زموږ هېوادوالو ته هیوادوال ته خو پیغام دا دی چې د خپل هیواد تولید واخلئ پردي تولید ته زړه مخه کوئ بالکل. خپل تجار ته ګټه ورسوئ خپل دهقان ته ګټه ورسوئ زمونږ هیوادوال چې دي بهرني تولید چې سخت خوشحالېږي ګران بیه یې هغه اخلي او خپل ارزان بیه نه اخلي بالکل خپل تجار ته ګټه ورسوئ خپل وطن ته ګټه ورسوئ خپل دهقانانو ته ګټه ډېره ورسوئ مننه کور ودان د ځوان خادم خبرې مو واورېدې درنو هیوادوالو په رښتیا هم که چېرته غواړئ چې خپل هیواد ته ترقي ورکړئ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړئ او یا هم غواړئ چې د خپل هیواد په اقتصاد پرمختګ وکړي یوازینۍ لاره یې همدغه ده چې موږ د خپل هیواد تولیداتو او حاصلاتو ته لومړیتوب ورکړو راځئ په ګډه خپل هیواد ته کار وکړو تر څو ورځ تر بلې زموږ دهقانان زموږ تجاران په خپلو پښو ودرېږي او دا هیواد رابرسېره شي ډېره مننه چې راسره راستئ او دغه برنامه ګورئ
ملګرو بیا هم ستړي مو شئ، په خیر راغلی. د ویاړ ځای دا دی چې د کامې او د بیسودو ګوړه په ټول افغانستان کې مشهوره ده. نه یوازې چې د دې سیمې خلک راځي د ګوړې له ذایقې نه خوند اخلي، بلکې د هېواد له بېلابېلو ولایتونو نه راځي. دغه ځوانان چې تاسې ګورئ دوی وایي چې هرات او د فراه نه راغلي وو او دلته د دې ګوړې او همدارنګه د ننګرهار د دغه سرسبز علاقو د لیدو خوند اخلو. له ده سره غږیږو. سلام، ستړي مو شئ، په خیر راغلی. برادر شما خوب هستی بدر خیرتید. ببخشید که ما تشکر. نمیفهم ما فارسی نمیفهمم، ما گزاره میکنیم با شما یک گپ چی در رسول شما. تشکر. حالا واقعیتش ما از فرا آمدیم، چیز ولایت هرات. اصلا جای ما از فراست ولی از هرات آمدیم. ما اون یک چکر گفتیم این مناطق ما ندیده بودیم اینجا. آمدیم چندین جا که را دیدیم پرسان کردیم، گفتیم یا جایی است که گور جور میکنن. ما را فکر میکردیم که از پاکستان میاد، ولی حالا که آمدیم دیدم خود شکر در وطن خود ما جور میشه، بسیار کار خوب است. مونده شکر هم فکر کنم تولید همینجا میباشه، نه؟ همدلته حاصلات خپل دي. می کشت وطن است و کلش همینجا جور میشه، ولی بسیار خوش شدیم. بالکل. تا اوس کله چک کردین چطور است، خواندوار است یا نیست؟ یک ذره چک کردین یا نه؟ ما سابق در خودترکی زیاد میخوردم از چه ما ایران زندگی میکنیم. برای ما روان کرده بود از اونجا به حساب ایران. حالا آمدیم گفتم از نزدیک ببینیم، هم به حساب از اینکه تازه است همینجا جور میشه بگیریم یک کمک. خوب. ببخشید با اجازه دارم. مهربانی. چطور ذائقه‌شان؟ حالا بسیار عالی است، بسیار خوب است. همین که تازه است ما در چشم خود دیدیم، بسیار عالی است. بسیار زیاد تشکر. ببخشید نامتان پرسان نکردم. نام عارف اسداللهی. عارف اسداللهی بله. تخلص ما است اسداللهی. و کار ما موتورهای تاکسی ترانزیت است. ما از لین هرات تا مشهد مسافر جابجا میکنیم. هرات مشهد، مشهد هرات. این بچه که شما هستن؟ این دخترک ما است، مرجان نام داره و این هم دختر افواجان است. ببخشید نام شما؟ عبدالغفار اربابی هستم. سلام خدمت تمام هموطنان عزیز. بسیار زیاد. ما تا بالا جلال آباد ندیده بودم. دمی راهی که آمدیم این کوههای خوب و آب خوشگوارا و اینا رو که دیدم خیلی جای خوب داره، جای آب خوب بود و حالا که آمدیم گوره میبینیم خیلی کیفیت خوب و همه چیزش چیزای با کیفیت است و چیزای طبیعی است. دیگه جایی که هست تو طبیعی نیست، یعنی آب و هوا اینجا که میبینیم خوش آدم میاد، چون وطن خود ما است و جای بیرونی که میره مزه نمیده. یک از دیگه جای بیا امکان داره دیگه کدام چیز گت کنه به خاطر نفعشان و به خاطر سودی بیشتر، ولی حالا که ما نزدیک دیدیم میبینیم نه، اون 0 تا 100ش مکمل همین چیزی که هست نیشکر همین چیز خالص جور میشه. والا بسیار خوشم اومده و میخوایم که از این بگیریم یکم ببرم همراه خود هرات و بعد از اون به مشهد بخریم. من یک پیام به تمام هموطنان دارم، چیزی که فقط تولید وطن همون استفاده کنیم. چیزی که وطن ما داره چیزای بیرون استفاده نکنه، هر چیزی که هست از وطن ما، چون با کیفیت با بررسی کیفیت عالی داره و طعم خوب داره، خوشمزه، همه چیزش با کیفیت و با و که یک گپ دیگه هم، چون افغانستان هنوز از لحاظ صنعت و فابریکات و تولیدات شیمیایی، مواد شیمیایی نداریم چیزی، و آب، هوا، میوه کل چیزش طبیعی است. یعنی همین طعم و کیفیت میوه که ما داریم در افغانستان به دیگه کشورها نداره، چرا که صنعتی است، نه از لحاظ صنعت و هورمونیست در واقع به شما چیزای دیگه دوگت میشن و خصوصا همین گوشتی که ما در افغانستان داریم جای دیگه این کیفیت و این لذت ما در دیگه کشورها ندیدیم و نیست و واقعا. بسیار زیاد تشکر. اربابی صاحب این بگوین که شما از فراه، هلمند، قندهار اینمی جای طی کردین اینجا آمدین، در راه چی دیدین و چی احساس میکردین که وطن دیدید؟ همین کوهایی که ما دیدیم، همین آب هوایی که دیدیم، همین سرسبزی که دیدیم، ما باور نمیشه که تو جای افغانستان داره. حالا که دیدم خیلی خوش شدم، خیلی خوش میگذره و هنوز هم حالا میخوایم بریم طرف کنراب، اونجا میگن ماهیای خوب داره، ماهی بخورن، باز انت میریم طرف تگاب که انارای بیدانه میداره که شاید به کل جهان نباشه انار است. من امروز یک دانه شکستم که خیلی هم طعم خوب دارم، کیفیت عالی که خیلی خوب بسیار عالی است. بالکل. و دیگه به هر حال خوشبختی و نیکبختی ما افغانا همی است که فعلا همی امنیت داریم. سابقا کس موترش در خانه داخل کرده نمیتونست. ما بسیاری جوانا را به خاطر موبایل دست دادیم، به خاطر موتورسیکل دست دادیم، به خاطر موتر دست دادیم.
هیچ کس در فکرش هم ذهنش هم نمیرسید که بتونه کل افغانستان بره و چکر بزنه. ما همراه فامیل آمدیم، اینقدر احساس آرامش، بله فامیل همراه ماست، آرام راحت، همینقدر راه آمدیم احساس نکردیم که از طرف ما دیده باشه یا بگه شما کجا میری، از کجا آمدی، کجا میری. و خدا بکنه که همین امنیت برقرار شود که متاسفانه مردم یک چیزی را حفظ نمیکنه، قدر یک چیز نمیدانه، خصوصا همین امنیتی که ما داریم. اگر همین امنیت باشه من مطمئن هستم تمام کسایی که مهاجر شده به دست خود، به پای خود، به دل خود برمیگرده، پس میاد همین کشور. به خاطر ملک مردم مال مردم است، هیچ وقت از ما و شما نمیشه. آخر باشه مرده و زنده ما و شما در می وطن گور بشم و ان شاء الله که همین امنیت باشه. ډیر مننه کور دې ودان خوشاله اوسئ. له هراته تر دیزې پورې چې څومره ولایتونه دي دا ستاسې خپل کور دی. هر چېرته لاړ شئ ستاسې به دومره قدر کېږي لکه هرات کې چې یاستئ، لکه فراه کې چې یاستئ، لکه نیمروز کې چې یاستئ، هېڅ فرق به تاسې لپاره نه کېږي. زموږ کور دغلته نږدې دی، تاسې خپل چکر ولګوئ بېرته چې راځئ زموږ میلمانه شئ تاسې. زنده باشید. تشکر دیگه. واقعیت ما فقط به همین نیت آمدیم گفتیم که مناطق ببینیم و بریم همین قسمت کنار دریای کنر، همونجا فقط برای ماهی آمدیم. همین خوردن ماهی میمان شد. زنده باشید. پس انشالله نیت داریم بریم طرف کابل بخیر. باز انشالله اگر قسمت بود زنده بودیم در آینده باز همین راه است، همین مسیر راه است، میایم انشالله. بسیار زیاد تشکر. زنده باشید. خوش شدیم. اربابی خوش شدیم. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ، په خیر راغلی. ګل ګل ځوانان سره ولاړ دي، د مدرسې طالب العلمان دي. دوی راغلي دلته د دغې ګوړې نه خوند اخلي او موږ اجازه دې نه واخیستې او دوه خبرې ورسره کوو. ټول ستړي مو شئ، په خیر راغلی. تاسې هم ستړي مو شئ، په خیر راغلی. همدا تاسو سره به وغږېږو. څنګه یې؟ الحمدلله شکر. تاسو ښه یاست؟ شکر دی الحمدلله. نوم مبارک دی؟ نوم مې حسیب الله دی. قاري صاحب حسیب الله. قاري صاحب دې ولې ونه ویلې؟ په ځان دې شک دی که څنګه؟ نه خو بس عاجزي کوو. عاجزي کوئ؟ ښه څنګه یې؟ الحمدلله شکر دی. تاسې د ټولو ملګرو کې کوم یو ډېر سخاوت ډېر کم یو لري؟ سخي کوم یو؟ همایون مولوي صاحب دا لږ سخي ده. مولوي صاحب بس هغه وکړه که نه، یو څو انرجیانې راوغواړه ټولو ته. مشکل نشته، زه به څوک ولېږم انرجیانې څو دانې پکار دي. څو دانې راغواړې؟ فلحال یو کارټن بس دی. مشکل نشته، صحیح دی. ولېږم به څوک. نه خوشحاله اوسې بېرته راګرځو درته. صحیح دی. ښه حسیب الله قاري صاحب دا راته وایي چې څنګه راغلی وې دلته؟ ولا مونږ خو دغه ملګري م دلته ننګرهار کې درس وایي، نو د استادانو پوښتنې ته او ملګرو پوښتنې ته راغلو. بیا هم دغه مولوي صاحب کوم ځای نه راغلی؟ کابل نه راغلی. کابل نه راغلی. نو بیا دغسې دا ملګري چکر راکړو چې دلته یې ګوړې هغه دي، ماشینونه دي، فابریکه ده. نو راوګرځېدو چې لږ ګوړه واخلو او ویې ګورو او د وطن تولید پرې خوشحالېږو مونږ. خوشحاله اوسئ. بالکل بالکل. کله چې خپل هېواد ته څوک کار کوي حتما طبیعي خبره ده چې بل افغان پرې خوشحالېږي او بل د خپلو تولیداتو د خپلو حاصلاتو قدردانۍ په دې پکار ده چې زموږ دغه اقتصاد ورځ تر بلې پرې لوړېږي. نو پکار ده چې موږ یې خپله استعمال کړو. بالکل استعمال. قاري صاحب زه څنګه دا خبرې کوم ته خاندې؟ ولې خیر خدای خوند نه درکوي لکه دا خبره که نه؟ نو یو ګیله لرو، مهرباني. د ننګرهار خلکو نه دا ګیله لرو چې هغه دغه کومه ګوړه چې ده دلته کابل ته نه راځي. کابل کې اکثر هغه ګوړې چې خپلو تجارانو نه ګیله وکړه چې هغې در وړي، نو دوی اوس څنګه وړي؟ تجاران دي که دوی خو ګیله لرو. نه ولې ته تجار کېدی شم، دا اوس یو لس بوجې نیسه دا مشکل به حل شي. عموم کې ګیله لرو که تجاران یې که دوی که نه، ځکه کابل کې هغه ګوړې چې بورې یې پکې داسې خوند یې برابر نه وي اگر چې قیمت هم وي. نو اوس چې ما پوښتنه وکړه دوی ویلې چې دغه ګوړه د همدې چې خلک خوري. ستا په وړاندې ستا د سترګو په وړاندې جوړېږي هغه د شربت دې ځینې اوس راواړو ته ولاړ وي. په همدې خاطر کې نه ملاوټ شته دی، نه پکې څه ګډول شته دی، نه څه. او وړاندې دغه ګوړ جوړونکي استاد چې هغه ما سره دا خبره وکړه چې د نورو ګوړې چې لکه څنګه چې تا ویل چې هغې کې بورۍ نور شیان ګډوډي هغه د بل ملک نه راځي، یا د پاکستان نه راځي، یا د ایران نه راځي. هغه کې طبیعي خبره ده چې که 50% پکې دغه شربت وي نو 50% پکې نور شیان. موږ هم دغه وایو چې مثال دغه ګوړه دی موږ ته کابل ته ورسېږي، موږ به ضرورت هم نه وي پاکستان ګوړې ته، هغه بورې والا ته د خپل وطن تولید شی به خورو او ښه شی به خورو که نه. اوس چې ما پوښتنه وکړه دا شی هم دلته خالص خلاص شي، دې خلک دا خلک واخلي. نو چې دغه موږ تجاران لږ راویښ شي او دا کابل ته راولېږي دا به ډېر خوند وکړي. مولوي صاحب دا تجارت ته نه شروع کېده خیره؟
مو په فعل حال مصروف درسو کې مشکل نشته تجارت خو مهم ورور ده ته دا مسؤلیت ورکړه چې هغه شروع کړي او تجارت خو پیغمبري کسب دی بېشکه نیت مو ورته کړی ده درسو سره به څنګ کې تجارت هم کوو بالکل ډیره مننه زموږ لیدونکي دم غړي تاسې ګوري کوم وړاندیز پیشنهاد دولت ته لرئ ولس ته لرئ مهرباني زموږ وړاندیز خو دا د ولس ته چې ولس ته که هر حکومت یو ته چې لري که ولس ته لري او که دولت ته لري ولس ته مو دا پیغام ده که نه چې د خپل نظام حمایت وکړي دغه نظام ده چې موږ او تاسې مثال ساتنه کوي حفاظت کوي او د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې هغوی هم د ولس لپاره چې کومې غوښتنې لري ورته برابرې کړي او کوم مشکلات چې توجه ورته وکړي. ډېره زیاته مننه قاري صاحب. او تجاران هم یو غوښتنه وکړه چې ورته د قاري صاحب هغه هم پوره کړي غوښتنه. تجارت ته مو دا غوښتنه ده که نه چې د ګیله مو وکړله باید کابل ته د غوښه راوړي. دې پسې ګلپیان هم ډېر کېږي ګوپیان هغه هم دروړي که څنګه؟ یاره ګلپیان نه خو زړه تور دی. ولې؟ ګلپیان دې نه راوړي. د مایپر کې یو څو مجاهدین ودرېږي چې بیخي خو پرې نه دي. ګلپیان دې نه پرېږدي؟ او ګلپیان نه دا خو نه کېږي چې ګوړه غواړي او ګلپي نه غواړي دا څه شی شو؟ که دغسې ګوړه رالیږي څنګ ته ګلپي مې پروا نه کړي یوازې ګلپي خوند نه کوي. ډېره مننه کورودان تاسو نه مننه که الله دې اجر سلامت خیر لره. ډېره مننه درنو ملګرو د قاري صاحبانو خبرې مو واورېدې په دې هیله چې په تاسې دغو خبرو تاثیر کړی او د خپل هېواد تولیدات او حاصلات استعمال کړئ. را سره پاتې شئ زموږ برنامه لا هم جریان لري. ډیره زیاته مننه درنو ملګرو چې دا ځانګړې خپرونه چې د ګوړو په ګاڼې کې مو ته برابره کړې وه په دې هیله چې ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي. تر هغه چې یو ځل بیا زه مهراب ګل مخلص او عزیز ارمان ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو. په لایزال څښتن تعالی مو سپارو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ. د الله په امان.